د خیبر پښتونخوا په کورمه ولسوالۍ کې د سپرلیو پر کاروان په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر لوړ شو. د پښتنو دغه ټولوژنه د چا لخوا شوې په اړه یې وروستي جزئیات وړاندې شوي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د خیبر پښتونخوا په کورمه ولسوالۍ کې د مسافرو پر کاروان په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 44 ته لوړ شو. د خیبر پښتونخوا په کورمه ولسوالۍ کې امنیتي چارواکو پاکستاني رسنۍ خراسان ډایري ته ویلي چې د سپرلي پر ګاډو په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 44 ته لوړ شو او 14 نور ټپیان دي. خو دغې رسنۍ د خپلې یوې سرچینې له خولې راپور ورکړی چې په دغې پیښه کې یو 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 81 ټپیان دي چې 2 سرتیري هم پکې ګډ دي. تر دې وړاندې سرچینو ویلي وو چې په وژل شوو کسانو کې 6 ښځې او یو ماشوم هم ګډ دی. دغه ګاډي چې له پاړه چینار څخه پیښور ته روان وو پر کاروان یې ناپېژانده کسانو ډزې کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. پولیس چارواکي وایي چې په لاره کې د غرونو له لمنو پر ګاډو ډزې شوي دي چې له ډزو وروسته په سیمه ایزه کچه د دوو ډلو ترمنځ نښته هم رامنځته شوې ده. د پاکستان ولسمشر دغه پیښه غندلې ده. آصف زرداري ویلي چې په سپرلیو برید یوه ناځوانه او ناانساني کړنه ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي هم د خیبر پښتونخوا له سر وزیر علي امین ګنډاپور سره د ټلیفون پر کرښه په دغه ایالت کې د ترهګرۍ پر پیښو اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغې پیښه کې یو پاکستانی خبریال هم وژل شوی. جانان حسین چې خبریال او د کورمې پریس کلب غړی هم و په دغې پیښه کې وژل شوی دی. نوموړی له مالیزیا څخه له 10 ورځني یون وروسته کور ته راستون شوی و. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.